د وزیرستان جګړې د پاکستان غوسه پارولې. اسلامي امارت ته د پاکستان خبرداری. د وزیرستان وروستیو جګړو د پاکستان واکمني سخت غوسه کړې او د اسلامي امارت پر وړاندې یې توند غبرګونونه ښوولي دي. پاکستانیو چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې اسلامي امارت ته جدي اخطار ورکړی او د جګړې د دوام په ترڅ کې یې د پوځي برید خبرداری ورکړی. دې موضوع ته د کارپوهانو، ولسي وګړو او طالب فعالانو لخوا هم توند غبرګونونه ښوول شوي دي. درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په دې وروستیو کې په وزیرستان کې د جګړو شدت د پاکستان واکمني په سختو اندېښنو کې اچولې ده. پاکستانیو چارواکو په رسمي ډول اسلامي امارت ته خبرداری ورکړی چې که د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد هڅې ونه کړي نو پاکستان به اړ شي چې پر ډیورن کرښه او دننه په افغانستان کې پوځي اپریشن ترسره کړي. پاکستانیو چارواکو په ځانګړي ډول د پوځ لوړپوړو افسرانو ویلي چې د وزیرستان ناامني او له اسلامي امارت سره د تړلو ډلو فعالیتونه د دوی زغم ختموي. د دې خبرې په ځواب کې اسلامي امارت ویلي چې افغانستان هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد له خاورې کار واخیستل شي او که پاکستان په دې اړه شواهد لري نو باید له دوی سره یې ګډ کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د سیمې یو شمېر کارپوهانو په دې تړاو خپلې اندېښنې ګډې کړي دي. هغوی وایي چې که د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ تاوتریخوالی ډیر شي نو دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د سیمې لپاره هم د خطر زنګ وي. ولسي وګړي هم دې موضوع ته اندېښمن دي او له دواړو هیوادونو څخه د سولې او ثبات غوښتنه کوي. د طالب فعالانو او په ځانګړي ډول جنرال مبین په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د ګواښونو پر وړاندې توند غبرګونونه ښوولي دي. جنرال مبین په خپلو وروستیو څرګندونو کې ډیره کړې ده چې افغانستان ته په تیرو 20 کلونو کې د ګڼو هیوادونو لخوا ګواښونه شوي خو د افغانانو مقاومت همیشه هر ګواښ ته وړ ځواب ورکړی. هغه خبرداری ورکړی چې که پاکستان پوځي اپریشن وکړي نو اسلامي امارت به ځواب ورکړي. دا پیښه د سیمې د ثبات لپاره یو مهم ازمیښت دی او راتلونکي ورځې به وښیي چې دا کړکېچ کوم لوري ته درومي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.